سلامونه ملګرو احترامات لکه څنګه ستاسو ته معلومه ده په 19 مارچ باندې په لورلايي ښار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ له طرفه یو مرکزي جلسه عام کېږي. په دې جلسه عام کې به د پښتون تحفظ مومنټ چې کوم مشرتابه ده جناب منظور پښتون صاحب او هغه سره علي وزیر چې له ډېرې مودې بعد یې له جیله راخلاصوی د هغه د ښه لپاره به یو لویه ولسي او نظامتي جلسه وي. په دې جلسه کې به د فیټم ایالتي او مرکزي رهنما هم شرکت کوي. په دې سلسله کې اتوار په ورځ سبا نه بل سبا د جنرال باډۍ لپاره د جلسې د اوپن کمپین لپاره یو غونډه کېږي. په دې غونډه کې لورلايي چې کوم ښاروال دي، کوم ولسي کارکنان دي، سیاسي کارکنان دي، له ټولو د شرکت هیله کېږي چې په دې جنرال باډۍ کې له موږ سره شرکت وکړي او د جلسې لپاره چې کوم پلانونه دي، کوم طریقهکار ده، په هغه کې به موږ په دې باندې خبرې کوو. له دې سره سره د جلسې د چندې لپاره، د کمپین لپاره، د جلوې لپاره د هر ترتیبات چې دي د جنرال باډۍ میټینګ کې به ګوته کېږي او ملګرو ته به ښودل کېږي. نو تاسو ټولو ښاروالو، ټول سیاسي کارکنانو ته په ګڼ شمېر باندې شرکت اخیل کوو.